السلام علیکم. وعلیکم سلام. کینه ما ګوله ماتې نشته را سره. څه شي ماتې؟ نو یاروره دا خو د روژې ته 4 ورځې پاتې نو بیا تاسو زکات پسې راخطا یې. نو ولې زه تا ته زکات خور ښکارم؟ ستا غوندې کې سړي خو ما سره کار کوي. نو ښکار یې خو نه تا ته به نه ښکاره نور الحمدلله 600 جریبه ځمکه مې ده. ښځه دا خبرې پرېږده اوس خو راغلې که نه دا راته ووایه څه مطلب دی؟ زه خو تا په سوجري ته هم درنم خو چا راته وي هلته کې په پټي کې ناست دی. نو خیر خو دی او خیر د ما وی چې یو ټیک ټاک را سره جوړ کړي. پرېږده مړه دا خو هغه مطلب مشرانو هغه چې وي اسونو لارونه والوي چندخانو ماته خپلې داسې اوچتې کړې. یاروره د هغې مشرانو کار روزګار نو دی خو وګوره چندخانو چې د خپلې اوچتې کړې چې ماله نالي وخه. دا خبره خو لږه پخه ده رشاد چندخانو سره نالونه وي هغه خو پستي چې مړې غوندې غوښې دي. ښځه دا راته ووایه چې زه تا سره ټیک ټاک وکړم که نه نو تا ته پې څه میلاوېږي؟ ما ته پې څه میلاوېږي؟ ما ته پې خپل شهرت میلاوېږي. خدایه پاکه ښه ده راپاسه. خدای یو کار به کې هغه ډایلاګ به کې بس دغه ټیک ټاک را سره خدای دې تباه که په هغه ورځې خو ما سره شنې لوچې وې نو خولې کې مې ورته اوبه رالې. نو هر څه چې د خو ما سره دغه شان ټیک ټاک وکړه چې ډایرکټ پاریو ته لاړ شم. ښځه شابو لګوه کومه ګانا ته ولګوم؟ ګانا نه به ډایلاګ باندې را ښځه ګانا مه لګوه. ښځه صحیح ده خو لږه مستي پکې وکړه. بېغمه سزا هغه ایکشن در کومه ده. هغه زلمي وایي چې ځان ورسو که نه هغه سره چې کوم دی هغه بله نه ده هغه د لاس ګاړی هغه به مو وینو ښه هلکه او که نه یاره ډېر مخکې شو دا سړي یاره یو هم خبره ته کومه که نه په دې بڼه کې او هغه بصر کې فرق نشته دا ملوزي او هغه ملوزي اسکا مخې په دې مجوب باندې خو دوی لوبې وکړې قسم ظلمونه پې کوي ځان له پې پیسې ګټي که نه څه پیټو ته نه اتي راځه ما ښه یو تصویر خو به ورته راوباسو که نه هسې وشو دا سړي ولې راغښتي دي خو نه نو ولې زمونږ په سر چې هغوی پیسې ګټي ولې موږ چې کمپیوټر نه ځان ته ډېټا راچو په ډېټا دې شټکو په ډېټا باندې هغوی ته کوي خو یوټیوب کې خپل دغه کوي ولې زمونږ هفتې نه پس راځي ښه یو هفته چې تېر شي نو هغوی خاکه مونږ ګورو ښه ماملوک کیلې خو هم راغښتي وو که نه باید موږ ځان نه دي خوړلي راځه زه راځم. نو بیا اورې سلطان نه چې څوک سترګې په سترګو کې ورکړي ما دې خدای ووایي چې دا سترګې ته وباسم. یاره منم دی یاره ډېر ښکلی ټیک ټاک دی. اوس را سره یو بل وکړه هغه ته داسې نه ځي هغه ټیک ټاک را سره وکړه. تباک اوس په دې شرم دی خورې بدماش اوس نه بل شي جوړی. نه خیر تاسو سره خوندې سوشل میډیا ښه نه کېږي. ښځه انډیا او ګانا ولګوه ګل صاحب اوس جهانګیري دی نو هغوی له سخوان هم نه وردي. نن سبا د سوشل میډیا زمانه ده نو ما وایي چې له ښکلی ټیک ټاک ښځه سیره ده خو قدمونه پکې هغه داسې ښځه ولګوه ده ګانا ولګوه. زه راځم. دقه مې لګي د ګلوک له کیمرې لاول خو دا راته ووایه زما دا ځای دا تا ته چا وښود؟ دا خو ستاسو په کلي کې ستا یو ورور داسې په دې خپه باندې لږ معمولي کنډم و غریب که نه نو هغه راته وویل ته کې دا ډېر ترې کېږم دا سپور شنو دي نه ویسلین واخله ښه ځه ورته اوسه الحمدلله ما ګریسو یو ډبې راوړی ګریس وله ورکوم ښه ډېر سپور ښکاري او چې چنګ چونګ نه کوي زه خدای دې خوشحاله کړه مهرباني زه مهرباني زه بس په خپل ټیم مې د سلام وایه ښه زه بېغمه اوسه مهرباني دي زما څه ټیم دی خو ټول سپک دته راغونډ شوي دي په ټیم دې سلام وایه یاره خو دا کورونه په کوم ځای کې دي یم د پاریو را سره غم دی چې پاریو ته به کله ځم خو چې نه څه سړی به هغه پاریو ته تلي او زه د ګل په شان پیغلی یم اړ پاریو ته لا نه ړم اړ څوک مې ګوري نه غونډ سل او شپږ شلې کسان مې ټیک ټاک ګوري نو ځم ورځم داجي ګل او ګوخر له ورځم زلمې وایم زه داجي ګل واینس کې کار کوي که نه هغوی ډېر مخکې دي هغوی که را سره یو ټیک ټاک وکړو نو زه پاریو ته پکې لاړه شم یم ورځم هغه غوا مې هم ناله شلې مې هم دغه شان پرېښې ده بیا به راشم بیا به یې لشم په شړق دې ولګي خدایه پاکه ویم رالم جوړې په کور کې هم نشته نصیب مې خراب دی خورې کېدي چې دن نه شوړې تروره یا شوړې تروره داجي ګله یا سړی شکر دی خدای پاکه نجینې خو ډېره زیاته ښکلې ده شوړه وجوه چې ته راپانې سي مې په ایمان چې د مینې یو څو خبرې ورسره کوم خو چې دا به غواړې څه خو زه ورکه ورسمه السلام علیکم وعلیکم السلام داجي ګله څنګه یې خیر دی ته ښې ښکر دی دا دې وایي څه راغلي سله راغلی یم تا له رالم یم یو دوه ټیک ټاک یې را سره یاره د ټیک ټاک خو زه په ایمان چې په بازار کې تنګ یم سړی بل کار نشته ټیک ټاک ټیک ټاک دی ته نورې خبرې ستاسو نشته وایي ویم چې ستار نه جوړ شوی دی موږ سره به ټیک ټاک یې لازمي کې زموږ د لاسه ستار شوي یو خبره ته کومه چې ټیک ټاک نه کوې نو بیا به دا
سوشل میډیا پرېږدي او کباړ به غونډوي. خدا ته وایي چې خاوند شته او تا ته خاوند سره وایي چې ټیک ټاک یې مه کوه. ویې په شړق ولګي خاوند ما ته په خپله موبایل ونیسي ما ته مې ټیک ټاک وکړه. ښه دا یو ښه ده بچا کولې خو زه حالات وکړه بچي شته باید غلط ټیک وکړه نه نه بس ټیک ټاک کوه ځه ټیک ټاک کوه شاباش شاباش شوړه به راپاسي ګورې ما د کور وباسي. وشو یو وشو نو څه بل هم کېسو ویې وایم که دیم دی راسره راځي. یاره بس دی که نه اوس که مې ښځه راپاسېدم د کوره یې په سر وباسي. ویم خیر دی ځه دا یو راسره بل وکړه. هله شاباس زه شاباس بس دی ښځه به زه ښه زه په مخې دی ښه. ای الله دې خوشحاله کړه. ویم دا جګوله یم په سوشل میډیا څنګه ښکلې ښکارې دا خو او داسې په عام زندګۍ کې داسې ښکارې ته وایي چې سیخ زنګ والې دی. ما یعنې خو سپک دوت یې که نه ټیک ټاک به څوک به زه که نه سړیا خپله ډېر پوره شپه شړق ولګي. دا مینهوال دي داسې نه کړي چې د یو سیر نیم پیاول یو سو سړیا لکه کیدهیي راوال وو خو بس ټیک ټاک یې ټیک ټاک یې وګورئ شوروګانو نو د دې قیمت شو 10,000 دا خو سبر یې وړی که نه او ګوپیان چې پکې راچایول بادرنګ او صورت ګل دوی ناست دی راځه السلام علیکم السلام علیکم دا یو دی د سم لري راغلی یو کنه ستا خاکې هم کتې په فیسبوک باندې داسې کار دی ګوره دا وخت زما د منډۍ را سبزی دی او بولي کېږي داسې کارو کې یو 2 ګنټې پس دی راشي ځې ماړه مونږ ډېر واټه کې پورونه مخ کړ 5 پوره نن ورته سهار وختي ما ډېر انخټي وو نو مونږ ویله پورونه ختم شي هغه سره به مې وکړو اصل مې دی که نه سترګې مه بندوه ښه موږ ستا مینهوال یو زما خاکي ګورې ستا خاکي زما پلار به م کتې هغه فلمونو کې به م تا کار کو والله ما ته ستا قصې ټولې پلار مې کړي دي پرېږده خو ګوره ولې زه داسې راته یو کار یم چې ستا د پلار کیسې کولې ابې به درمونیر درته ویم هغه ته چې سدریاب کې یې که نه اس چې په تا سور شو نه هغه باندې ته سور یې روانې ټټک ټټک یاره ډېر خوند یې درسره کوو دې خولې ته ګوره خبرې خو لږ سمې کوه هلته بل ته وایم اوس دا راته ووایه تاسو څه غواړئ مانه څنګه مونږ راغلي وو مونږ یې ګپ شپ به مو تصویر ورته یو تصویر به موږ سره ووایه چې موږ کلي کې هلته خلکو ته ووایو چې موږ کامل نه وشو او موبایل سره شته مونږ سره دا څه خو به سم ډېر قیمتي وي او دا ویښته یې خپلې که یې ویږ لګولې دې دې بېرته خاکو وباسي نو داسې مینهوال پکې راځي دا اوس څه شرمونه دي داسې کار زما ګلونو مونږ اوس هغه نور نه ګورو هغه سکانې دي هغه پیکې میکې او ازغکې واینځو ازغکې ازغکې دي یو چې کوم دي مانا نو څه دي هغه کاغه واغه مانه نو خو دا شرمونه به ټول اوس په لارو کوڅو کې ګرځېدله اوس راغلي هر سړي چې لري زما بیخي کې زما هغه یو ډېر زیات بدې شي که نه یو ورسره لینده ده یو یې څښه ته واکړه شو یو ډوبۍ به ساته یو دی که نه صرف خوراک کوي هغه ډېر بدې شي هغه قراقړو ایمان دا پن په دې شیزونه دي یو مې هغه ډېر زیات بدې شي که نه هغه چارسه دا ویل باندې نه دی هغه ځان یې په شرمونو ځان د پکې اکټر جینۍ هم جوړه کړي ګلونه هغه خو زه په شرمونو پښتانې وشرمولم نکې واچي او یو څښه ورسره یو بل نه خزېرې داسې د سپي داخلې خولې کې نیولي هغې ته پکې هغه خو مې ډېره زیاته به شي هغه دا چوخاندي دا چوخاندي که هغې سره یو بل دی که نه هغه سیخ کباب والا نه دی چیلم هغه مې هم ډېر بدي شي سوځېدلي چیلم پریټونه هم لا ډاټې ډاټې کړي او دا پرېږده ما پرې ووهه هغه یو پکې د مال پیخي دي که یا ګل خان واینډ یې پکې ټټټټ یاره خو زما ټوله بدې شي که نه زه وایم چې کټ کړې کړم سپور ته یې واچوم دا تاریخ خلک دې شرمونو ته پاتې شول څوک جبې جاړی کي څوک لکه زانګي رازانګي او یو پکې راسانډا دانه چوبر وباسي دا ډېر بدرنګ دی یو راته کوم سره یو کس دی اوسه پورې پته ونه لګېږي چې ورسره شته او که ورسره نشته او پته نه یو دی نو ته شوم زه چشمه بیا دی کاکا ته خو به د ویکټوریا سم ډېر ټیمپان هم نه و ټیمپین خو پکې نه استعمالوي
نو چې اوس پیسې ګټې نو خرچې په بازار کې موږ آرټسټان خو په دې زه خو بیا هم ګزاره کوم په ځان لاس پاسوم نو خلک وایي هر څه خاګوډې دا باقي شرمونه نه دي او ډېر زیات بدل ما دا نه ویلي وطن پوټي اوس مو دې کې راک دی ها نازک مخه نه نازک کړه موږ یاره د ایسي ته پراته نو یو خبره مې کوله کانته ما په یو غړي زیات بودی شي داغه بلاړ باندې چې کوم دي تاسو راځي هغه تو قشان دې کنه هغه له مخ باندې خاص فاجونه مګواله مله دې بخنداګانې وبس کې اول په خلک ویر ظلم ام ډوب دی ها ډوب په جواب له ډالر پیدا کې ولکه په یو سامانه کې اوسې ضرور نه اخلاق شي شرم ټول په ډیرانو ګرځیدو را ما دې تراو سه پاک را پاک مې کړ د مې پیل د ناستې مې انا راځه نو سره وو هغه دې تصویرانو بادشاہ ته بوجي دی بیا وې دا بوجو والے دی راځه تکبیر وباتا نو باسو ها یو تصویر ما سره وباسه بس ته وبو باندې نه سامانه دې خوري تا کول ولې خراب شي ته به ما په وګو کې دي خالو کې صحیح نه دا چوري سي تکبیر ولې وباتا تصویر زړه ته خبره پته تاسو سب کراو اورګه ها او دې پکړه نه اره یوي سو یاره کې اره تاسو پردار څخه راوخري دا یو خوب دې خبره تاسو خراب بیا ما څه بناوله او سونه دانتي روکشو خپکیږه ما پړمبي د بس سم تصویرانو باسي کنه ستا مینوال نه ستا خبره دې ته پړمبي زم تاسو باندې بدرنګ سره تصویر باسم کا مال خو د خان کنه د مزبکات خلک راځي دا ویل مال رول سعودي عرب نه لري مو باسه پکې مال مو باسه بس خو ګوره خیر دې ستا مینوال دې دا زرا نو خپکیږه مړ وخت ته وګوره ما دونه خو کې را دا خیره کوم جو قسم دې خاکم دې چې کوم دې پلاپس دیو ماینس کې ها راځه تاسو مې نه سپیږئ تو خو بوډا شوس بس دې مړه دا کمرې مخونه مې ولې دا مخونه داسي س ما خبره کوله کنه چینل دې کړه پلس تراغ ما ته وایا نه ته په خپل پلا به نو بس څنګه تارا والے ما په خو زغری کې پاسه لګاو هر جانه خبره وره وای تر اوسه امتا غزلبي وایم زواله کې بالکل غزلمی وایم زواله ما هم زستاره خاکه ګورم دا لار خوشاله ساته ما دا درته یم دا شینولې غونتی رسوب پیدا کړی بس دا مې یو کیلو نه پیدا کړل مې چې خلک مشهور یو خان دی ورته کنه نو ډېر ولې خو ډېر هکټر دی نه هکټر دی دا چې ښکاري تیاره لوښه شوړه ده خاطر دا پرې بس دونه وخت نشته خدمت وایي څوک ما غونډه که کور کارونه پرېښودي د تا پسې راغلی مې یو دوه ټیکټاک یې را سره وکړه نه دا ښځو سره زه خو ټیک ټاک نه کوم دا خلک به څه وایي او ترور ته شرمېږي نه د عمر ته وګوره ته ټیک ټاک کې ولې زه خو پېغلی یم ولې عمر ته مې وګوره د واده مې تقریبا 15-16 کاله وشي چې واده شي زه خو لا پېغ خبره بله وره ولې را غونډې جینکې په ټیک ټاک راځي نه نه هغوی خو ځان شرمولی نو ګوره ته خو مونږ درانه خلکو دي ګوره کښېنه لکه شرمېږه دا شیز مه کوه هڅه اړو ته په ټیک ټاک نو څه چلو شو وایي مخ به مې تور شي که نه یما خاوند مې ما ته وایي د خیر دی غټه غټه ستا ارامه سره ټیک ټاک یې کوه خاوند درته وایي یاره د مخې دا جوړ ډېر د بچکو دغه که نه نور څه مه وایه وایي زما خاوند دی ما له ازادي راکړی نو څه چل ښه د شابه بس اوس پرې شابه ټیک ټاک کوم ټیک ټاک دی بس چې کوم یو دی مخشمنداري ولګه ګډه مډه خو زما نشته که نه یو سکوټي وړه کې دی نو دنیا خبره ښه د شابه لګه ځه بس ټیک شو بس تاسو ډېر ډېر او ترور چیس کې ما سره نه یم پاریو ته خو به لاړه شي او زه ټول پاریو منه بیغم اوسه ښه زه ورځم اوس تاسو ایم دې دا برکې ډېر خلکو بدنامې کړې نو که ما پکې یو ټیک ټاک وکړو ښه دې وکړه توبه خدای توبه دا اوس ټول د قیامت لاملي په سوشل میډیا جنکې به راځي وي خاوند ولې اجازه ده چې ټیک ټاک یې کوي یاره خو آیا پاکه یم خلک دا وایي چې ډرامې کوي او جنازې نه کوي او 15 منټه پاتې دي الله به خیر واچي داجی ګل سلام علیکم وعلیکم السلام دا واسکټ ګل دی نه داجی ګل دی دا یاره یاره بچیا څه کار دی جنازې زما او بیا اعظم خیر شه
خیر نه دی موږ سبا تصویرانو باسو ټیک ټاک به جوړه موږ ډېر د لري نه راغلی خو چې کو تاسو ته ارزن راغلی تصویران هم لري ټیک ټاک هم لري خو چې 15 منټه پاتې جنازه کومه بس راځم دا دې وای را دې جنازه بیا بل چا ستاغه بسوکو کی ته غم مکو یاره مله څه کوي وړي د خدای زما صرف 15 منټه لري بیا به خلک چې ډرامې کوي او جنازه نه نسی تا دې مونډم نه کړي او جنا دې او تاسو ما ډمانې سره ډرامې جوړوي یاره مله خو سبا خو ځوا پته کوله خو مونږ تنګ یو خلکو راکړه چې خلک خوشاله وو او ګل څه به خبرې کوي موټر ټیکل ته مې هغه کېلیم ډولندې کړی دا هم داسې کار کنه 15 منټه راکې 15 منټه بس جنازه کوم بیا راځم نه موږ سره ټیم نشته موږ بیا زو پورو باسو خام دا نه وړي سپک خلک کوي کنه تم تاسو تم د کم دی دا مخامخ نکول دا خدا کول دی بس موږ ټیک ټاک کا بیا به جنازه کې من میل باندې خوشا کرا اور دی خورا ته سبا کراوي وته ګرځا نه بس سبا ته شي کوو اوس په سیټ شه وګوته وخېږه ما سړیا وګه اوس یې برابر که اوس به ټیک ټاک هم شو تو خای تصویران شو ټیک ټاک پکې پاتې او خلک سبا وکړه ها بس ولادم لازم څه کې ته سبا وکړه بس ټیک ټاک وکړه خاله موږ دلته ولاړ صحیح ده ها مینوال ویم دا چې کوم دی دغه دا چې ګل کور دی ډېر غریبانان دي خو بیا هم چې کوم دی هغه دی ټیک ټاک موږ سره کوي کور ته ورغی اوس به راځي ښه ښه سړی دی ښه هغې بل نه ښه دی زلمینه زلمی څه سپک دی یاره کنه وګه اوس په ټیک ټاک یو خیر سبا وکړه دا دې ګوره ټیک ټاک باندې